اوس راځو د بانک څنګه مثلا د بانک د لپاره څنګه فورمول جوړولای سي دا او دا مختلف دا یو فورمول نه دی نور قسمونه تاسو جوړولای سي دا هغه قسمونه به تاسو ته وایم ځینې په ان او اوټ باندې کوي ځینې په دې قسم باندې کوي ځینې بل قسم باندې کوي او خو بانک چې دي ځان جلا سافټویر لري سي دا چې هغه استعمالوي اوس موږ راځو موږ سره اډي دا فرض کې هغه چې تاسو ورته ورته لیکي نیم دی اف نیم دی او بل موږ سره چې دی ډیپوزټ دا ډیپوزټ څه دي چې توای ویډرال څه توای ډیپوزټ چې تاسو په بانک کې پیسې ورډي دي توای او ویډرال هغه دي چې تاسو د بانک څخه بیا خپل اکاونټ څخه پیسې باسي او انټرست هغه چې تاسو ته سود درکې هغه سود چې راځي هغه چې تاسو ورته سود دي تاسو وس د ګټې نوم کوي صحیح او زکات خو پیژنې ټول او نت پیمنٹ مکمل تاسو حساب څو کیږي چې تاسو په بانک کې پیسې کښې دینا او بیا دغه د انټرست او ډیپوزټ سره جمع سي او زکات منفي سي نو تاسو ته څو نت پیمنٹ پاتېږي څونه پاتېږي ګټه تاسو څونه راځي پکښې او بیلانس هغه دی چې تاسو څونه پاتې کیږي چې تاسو وړي څونه پاتې صحیح ده دا په اف سټیټمنټ باندې تاسو کولای شئ او بغیر اف سټیټمنټ هم کولای شئ دا غواړئ په اف سټیټمنټ باندې وکړئ هم کولای شئ او بغیر د اف سټیټمنټ څخه هم کولای شئ زه راځم بغیر اف سټیټمنټ ځینې کوم او ځینې په اف سټیټمنټ باندې کوم زه راځم دلته په انټرست کې به موږ ودرېږو مساوي ډیپوزټ خو تاسو پیسې دي چې تاسو یې ږدئ مثلا بانک والا تاسو ته څو سود درکوي په سل کې څو فیصدي درکوي مثلا 15 حساب کې ډیوایډ بای سل انټر او داس او بیا زکات مساوي ډیپوزټ ضرب 2.5 ډیوایډ بای 100 انټر او بیا راځو نت پیمنٹ وس انټرست د چا دی زکات د چا دی ډیپوزټ د چا دی ډیپوزټ زموږ دی چا چې په بانک پیسې دي ډیپوزټ خو هغه دي چې په بانک کې دي پیسې انټرست او زکات خبر ده انټرست هم د ډیپوزټ دی او زکات چې کوم چاته تاسو ورکوي هغه تاسو صحیح ده نت پیمنٹ کې مساوي ډیپوزټ جمع کور سره انټرست او ماینس زکات انټر وس راځو خالد احمد څو پیسې کښې شوله بانک کې او په دې کې څو انټرست درکو په 10,000 کې څو زکات راځي او نت پیمنٹ ته څو ملاويږي اوکې نو تاسو ګټه څو سوي ده په دې کې 3,250 تاسو څه سوي دي ګټه سوي مکمل دا چې تاسو ته انټرست درکوي صحیح ده بل بیلانس ویډرال خو پیسې دي چې موږ باسو اوس که موږ دلته باسو پیسې مثلا 50,000 وړي نو موږ ته خو هیڅ رزلټ نه کوي په کوم ځای کې دا باید په کار موږ ته داسې سیل کې وشي چې دونه پیسې ته لري او دونه ووتې اوس راځو د لپاره دلته به تاسو اف سټیټمنټ اپلای کوئ ځکه بیا اپلای کوئ که کله تاسو څخه ویډرال زیات سي نو بیا تاسو ته په کار دی وارنینګ درکړي صحیح ده زه اوس دغسې کوم مساوي دا ویډرال ماینس اوس غلط دی مساوي نت پیمنٹ ماینس ویډرال اوس ما ته وایي ستا سره ټوټل څو دي ما ویوړې څو 10,000 نو اوس صرف ما ته زما ګټه وښیي چې دا ونې ستا ګټه صحیح ده او اوس خو زموږ سره که دا زیات سي مثلا ما یو نفر ته ورکړلې 40,000 بیا خو ما ته داسې وارنینګ راکوي ګوره دې شکل کې نو په کار دی دا موږ ته داسې وارنینګ راکړي چې هغه موږ پوه شو چې والا
اوکې دلته بیا هغه څه استفاده کوو لکه ما تاسو ته یو مثال درکړم لکه مثلا items او بل مر سره per item او quantity او بل مر سره مثلا total result اوس که زل در رسم ولیکم چې مساوي دا راواخه عدد ضرب کا د دې عدد سره که زل در رسم ولیکم چې مثلا ما سره دا خو بغټ فرمول ما سره موسونه دي څو دانې ما سره دکان کې دي 5 دانې خرڅ کړي مې کوانټیټي څو دانې مې خرڅ کړي دي لاس دانې مې خرڅ کړي ما ته څه وایي نو دا غلط دي ضرب کړه نه نو دلته ولیکو مساوي دا عدد ماینس دا ما دا بیا څه شی ولیکي را مساوي دا ماینس دا اوس دا غلط دی ما سره 5 کمپیوټران دي لاس دانې مې خرڅ کړي دي اوکې نو دې لپاره بیا تاسو اف سټیټمنټ اپلای کوئ لکه مثلا دلته بلکې اف کو شروع کچيري دا عدد greater than C تر دې عدد نو بیا ته میسج ورته ولیکه sorry otherwise دا راواخه دا ماینس کا دس صحیح ده انټر اوس ما ته څه وایي که زه چیرې دا لاس کم یا ستا سره څو پاته دي صحیح ده دلته به چې ورته ولیکو ریمین څو پاته دي ستا سره 10 دانې ما راوړي وه څو دانې مې خرڅ کړه څو پاته شوه او که 10 دانې ما 10 دانې مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې ما څو دانې خرڅ کړي دي زه دلته ورته وایم چې ما 50 دانې خرڅ کړي که تاسو 20 دانې ورته ورکړئ بیا هم نه مني که 10 ورته ورکړئ بیا 0 درته لیکي ځکه حساب خلاص صحیح شو او که 19 ورته ورکړئ یو پاتې شو نه دلته د دې عادت ګور کدا شي دلته په دې ځای کې موږ داسې کوو که چیرې موږ دلته راسو 240 زره نو بیا موږ ته غلط رزلټ راکړي دې ته پر موږ په کار دي حساب اپلای کو اف سټیټمنټ اپلای کول دا ورته ویل کوم مساوي اف کچيري کوم عدد دا عدد greater than C دا کوم څه net payments نو دین ماته څه وای sorry no money and your account صحیح ده otherwise دا راواخه ماینس کده withdrawal انټر کده وزر اعظم ته وړم مثلا څوړم سلویر سره او کده دې سره مساوي کیږي مثلا زر اعظم څوړم 3050 ماته به څه شي 0 بشي ځکه حساب خلاص صحیح شو دون دراوړې و دون مګاټه درکړه دون زکات شو او دون پیسې تا ویوړلې بس خبره خلاص صحیح ده او که تاسو ډیر ضرور وېسي بیا بس تاسو اساسو ګټه درته شي چې تاسو په د خپل پیسو کې څو ګټه ترلاسه کړې ده او استاد دغه زکات نو خپل بانک والا هغه نو تاسو کار دي تاسو هر چاته شور کوي صحیح ده بس قبل فرمل وست